جګړه د سیاسي اختلافاتو د حل لاره نه ده. موږ ثابته کړه چې سیاسي اختلافات له سیاسي لارې حل کیدای شي. په همدې دلیل د دولت له مخالفینو خاصتا طالبان او حزب اسلامي نه غوښتنه لرم چې سیاسي مذاکراتو ته حاضر شي. هر هغه څوک چې ځان ته افغان وایي او افغانستان د افغانانو لپاره غواړي خپله ستونزه دې ووایي چې موږ یې حل ورته ولټوو. سوله چې د ټولنې له لویو اړتیاو څخه ده د ملي یووالي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو لپاره د سولې عالي شورا ترکیب د میرمنو په ګډون د ټولنې له اغیزناکو څیرو څخه جوړ شو. د دولت له وسلوال مخالفینو سره روغې جوړې لپاره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې بین الافغاني هڅې وشوې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور نوملړ څخه د حزب اسلامي د رهبر نوم ایستل شو. د حزب اسلامي له رهبرۍ سره د ملي وحدت حکومت مذاکراتو مطلوبه پایه ورکړه او د دغه حزب له رهبرۍ سره د سولې هوکړلیک د افغانستان په زړه کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د ترهګرو ډلو د هغوی پټنځایونو او ملاتړو پر وړاندې پر پوځي فشار تمرکز د پخوا په پرتله د سولې لپاره ډېره زمینه برابره کړې ده. په هیواد کې د پایداره سولې د ټینګښت لپاره د ملي یووالي حکومت هڅې د پاکستان له سترو پوځیانو سره د مخامخ خبرو اترو لامل شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره ملي او نړیواله اجماع رامنځته شوې چې په تیرو 40 کلونو کې ساری نه درلود. د ملي یووالي حکومت له نظره نړیواله ستراتیژي دا ده چې د سولې د ټینګښت لپاره به شرایط برابر شي. حکومت په دې برخه کې توانېدلی د افغان حکومت په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. افغان حکومت د سولې د ټینګښت په موخه د لارو چارو لټولو لپاره د سولې د 4 اړخیزو مذاکراتو په 5 پړاوونو کې ګډون وکړ. دغه غونډې د امریکا متحده ایالتونو، چین، پاکستان او افغانستان د استازو په ګډون په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې. افغان حکومت د ښاروندۍ عدالت تامین او په افغانستان او سیمه کې دایمي ثبات ته د رسیدو لپاره د سولې خبرې اترې یوازینۍ مناسبه ټاکنه بولي او د دولت د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د سولې خبرو اترو دروازې تل پرانستې ساتلې دي.